د صادراتو د ملي ورځې د نمانځنې سره هممهاله په هیواد کې د صادراتو د کچې د لوړېدو خبر ورکول کیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري د صادراتو ورځ په دې موخه ونمانځل شوه چې د هیواد داخلي تولیداتو ملاتړ وشي او د صادراتو کچه نوره هم لوړه شي. د افغانستان اسلامي امارت د صادرات محور اقتصادي پالیسي له مخې د هیواد ټول صادراتي شرکتونو ته ډاډ ورکوي چې د صادراتو کچه به لوړیږي او ټول مازاد تولیدات به په مناسب تجارتي توګه نورو هیوادونو ته صادریږي. په دغه مراسمو کې د کال غوره صادروونکي هم وستایل شول او د صادراتو ځانګړې ورځ به له دې وروسته هر کال لمانځل کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دغه مراسمو کې د افغان پانګوالو او د سوداګرو لپاره د هر ډول اسانتیاو د برابرولو ژمنې وکړې. هر څومره چې د یو هیواد صادرات ډیریږي په هماغه اندازه د هیواد داخلی تولیدات رشد کوي. هر ملک ضروریات برای واردات هم دارد، ضروریت برای صادرات هم دارد. البته واردات از ما پول و بودجه می خواهد، صادرات برای ما پول و بودجه میارد. بنابراین شما بزرگوارا در این عرصه بیاین که تا به حال هم کار کرده را استین، از همه کارکردهایتان جهان سپاس. د صنعت او سوداګرۍ د خونې مسؤلینو ویل چې په وروستیو کې د صادراتو کچه لوړه شوې او په ځانګړې توګه د جلغوزیو صادرات هم په بېسارې کچه لوړ شوي دي. موږ وکولای شو تقریبا چې په تیرو 2 هفتو کې موږ د افغانستان ګلاس او الوبالو قطر ته ورسو. قطر ته مو ورسول په ډېر ښه معیار سره، ولې د دې لپاره هم هغه څه چې لازم دي پر امارتي بازار، خصوصا وزارت محترم خارجه باید په دې کې زموږ سره همکاري وکړي، وزارت محترم تجارت باید په دې کې همکاري وکړي. په هغه منطقو کې موږ هم باید کنفرانسونه ولرو چې په هغو کې زموږ میوې خرڅیږي. زموږ او د قطر موسم فرق سره لري، زموږ او د دوبۍ موسم فرق سره لري. د بعضې هغه مملکتو سره زموږ د صادراتو خصوصا د میوو صادرات باید جوړ شي چې هلته زموږ موسمونه فرق سره لري. زموږ د صادراتو د بدنامولو په خاطر ځینې کړۍ هڅه کوي چې قاچاقي موادو پکې تیر کړي. له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه کوم چې داسې اشخاصو ته سخته سزا ورکړي او پرې نږدې چې زموږ د هیواد او سوداګرو هڅو ته زیان ورسوي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو سره د سوداګرۍ ښې اړیکې ټینګې شوې او د بیلابیلو هیوادونو سره د صادراتو او وارداتو کچه لوړه شوې ده او د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ یو شمېر اروپایي هیوادونه او چین ته د صادراتو کچه لوړه شوې ده.